بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز 10 نوې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته د پاتې درس هغه کوم برخې چې پاتې وي هغه به تاسو ته تشریح کړم. تاسو راشئ دلته ټاسک بار ته. په ټاسک بار کې مو تر دې ځایه پورې لوستي وو شو وینډوز انک ورکسپیس بټن. که دا بند کړئ دلته به یو بټن وي هغه به ډیلیټ شي. که غواړئ چې راشي دا ځای فعاله کړئ تاسو ته به دلته یو قلم په شکل باندې یو خط راسي. دلته څو برخې دي، یو سټیکي نوټ ده، یو سکیچ پیډ ده، یو سکرین سکیچ ده. اول سټیکي نوټس باندې کلیک وکړئ. تاسو کوم یادداشت لرئ، لا انټرنیټي ادرس لرئ، هر څه لرئ دلته مثلا youtube.com لا کوم ایمیل لا څه شي لا شماره یې غواړئ چې یادداشت یې کړئ دا داسې سټیکي نوټ ته راځئ، همداسې نوی نوټ اخلئ، تاسو ته به نوټ اضافه کېږي او له دې نوټ څخه بیا تاسو کولی شئ چې ټکس کاپي کړئ، دا ووهئ ورته ډیلیټ یې. نورې برخې هم شته دلته. بل سکیچ پیډ ده، سکیچ پیډ اوکې کړئ، تاسو کولی شئ چې دلته خط ولیکئ. زه دا فعاله کوم، دلته مثلا هر څه خط چې لیکئ لیکلی شئ. دا وینئ دا رقم خطونه لري، دې باندې ورته پاکېږي، یو خطکش فعاله کېږي، په دې باندې هم ډیلیټولی شئ. په دې باندې کوم شاتګ و مخته تګ لري دا په دې باندې کراپ کوئ، کوم ځای غواړئ چې همدومره پاتې شي ځم چې دا اندازې کوچنی کړم، تاسو وینئ چې دا همدومره پاتې شو. اوس راشئ دلته بیا ورشئ بېرته هماغه ځای تاسو ته راځي. دلته یې سیف کولی شئ، دلته ډیلیټولی شئ. دا و د سکیچ پیډ. بل سکرین سکیچ د صفحې څخه عکس اخلي او تاسو یې کولی شئ چې ایډیټ یې کړئ. سکرین سکیچ ووهئ، د صفحې عکس یې واخیستو. که غواړئ چې سیو یې کړئ دلته راشئ، هر ځای چې غواړئ چې دا سیو کړئ فقط سیو ووهئ، دا عکس سیو کېږي. که نور تغیرات پکې راولئ تغیرات پکې راوستلی شئ. مثلا دا ځای زه نشاني کوم او دا ځای ما نشاني کوم. را به شو نورو برخو ته یې. بل شو ټچ کیبورډ ده، دلته یو کیبورډ ده، دا کیبورډ دا د معیوبینو په خاطر ده، چا چې مثلا ګوتې سم کار نه کوي د هغو لپاره تاسو له دې ځای څخه کار اخیستلی شئ. دا به زه بند کړم. دلته مثلا څه شی لیکئ، سامې د خپل اتومات بیا بدلیږي، سم ټکس ده، مثلا امیری د خپل اتومات بدلیږي او خپل سم ټکس حالت ده. دلته نور کیبورډو فارمتونه هم شته، که دا خوښوئ مثلا دلته خط لیکئ. رقم ټایپونه دي چې هر کوم چې تاسو په کار وي هماغه څخه استفاده کولی شئ. زه به بیا راشم دلته شو پیپل دغه ته وایي. دا پیپل تاسو کانټاکټ یې ورسره په سکایپ کې لا بل څه کې هغه تاسو ښکاره کړي که نه. بیا به راشم ټاسک بار ته. بل شو ټاسک ویو بټن، دغلته یو بټن دی ورته ټاسک ویو وایي. دغه دا غواړئ چې وي که نه وي دا بند کړئ، هغه بټن له منځه ځي. او که غواړئ چې راشي دا فعاله کړئ، دلته به یو ټاسک ویو بټن تاسو ته راشي. تاسو څه شي کار کوئ هغه ټول به دلته تاسو ته د سټوري په شکل راشي. زه راغلم بیرته صفحې ته. بل څه شي دلته بل کارتونه ده. کارتونه هغه غواړي چې راشي که نه، اوس دلته معلومیږي. کارتونه چې ده ستاسو کمپیوټر تاسو په اواز باندې کنټرولوي. تاسو چې څه شي کمپیوټر ته ووایئ هغه به کمپیوټر تاسو له اواز طریقې کوي. دا به انشاءالله په یو ویډیو کې بیا تشریح کوم تاسو ته. بل دلته څه شی دی، بل ټول بار ده. تاسو غواړئ چې دلته د ټول بار کې بل څه شی هم ښکاره کړي. دلته راشي ادرس، دلته مثلا باید ادرسونه لیکئ، هغه دلته راځي. د فایل پتونه یې هر کومه یي چې هغه تاسو ته راځي. که غواړئ چې دا راشي تاسو ته راشي دلته ادرس صفحه کړئ. لینک ده، انټرنیټي لینکونه هغه بیا دلته راځي. ډیسکټاپ ده، زه به ډیسکټاپ فعاله کړم. ټول بار ډیسکټاپ، تاسو وینئ دلته ډیسکټاپ راغی. دلته چې کلیک وکړئ دا مکمل د ډیسکټاپ ټول شیان تاسو ته راځي. دا پروګرامونه چې صفحې په مخکې دي دا پروګرامونه په بلې بڼې باندې دلته تاسو ته ټول معلوموي.
بیا به راسو ټاسک بار ته بل نیو ټول بار ته تاسو خپل ځان لپاره ټول بار جوړوئ. مثلا زه دا اوکې کوم سیټ فولډر، اوس هغه فولډر ما سیټ کو دا ده دلته چې اوکې کوم دغه فولډر ټول شیان ماته دلته ښکاروي. که بیا دلته کلیک وکړم بیا مخکې ځم داسې هر فایل چې غواړئ هغه فایل تاسو ته ښکاروي. را به سو نور برخو ته په نور بل ویډیو کې به تاسو د وینډوز انسټالیشن او دا برخه تشریح کوم. اوس به دوه نورې برخې هم تشریح کوم، بیا به هم دا بس وي تاسو لپاره. یو به کیبورډ تشریح کوم. کیبورډ به تشریح کوم چې په کیبورډ کې کوم بټنې دي، بیا به نور درسو کې وینډوز انسټالیشن او نور برخې دي. بیا به ولاړ شو کنټرول پینل ته، راشئ وینډوز کی او آر وهئ، لا راشئ دلته ولیکئ چې رن ولیکئ، تاسو ته به رن راشي. رن که په دې رانغی بیا وین کی او آر وهئ، دلته راشئ او اس کې ولیکئ. او اس کې دغه ستاسو د کمپیوټر یو کیبورډ ده. په کیبورډ کې څه شی دي؟ په کیبورډ کې نمبر دي، 1 2 3 4 دا ټول نمبر دي. حروف دي، مثلا A B C دا الف ب ت، هر حرف چې غواړئ تاسو دلته شته. بل په دې کې موډیفایر کیز دي، دا الټ کنټرول فن دا ټول چې دي موډیفایر کیز دي. بل دلته F1 F2 F3 هغه د فنکشن کې وایي، هغه خاصې وظیفې لري. بل په بعضې کمپیوټرو کې دلته یو خاصه ایسه هغه ته کیپیډ وایي. بل دغه کیګانو ته ایکسټرا کی وایي، هم د پیج ډاون دا ایکسټرا کی دي. دغه کیګانو ته څه شی وایي؟ دغه کیګانو ته ارو کیز وایي. په دې باندې تاسو کولی شئ چې بعضې وختو ښکته ولاړ شئ، له پورته ولاړ شئ په کوم صفحې کې. دغه بل سمبل کې دي، دا اډ ټو ادرس دا شیان څرنګه راولئ. کله چې شفټ ونیسئ دا بیا تاسو ته فالو کېږي. شفټ ونیسئ تاسو کولی شئ چې دا سمبولونه یو ځای کې ټایپ کړئ، او که غواړئ چې ټایپنګ مو قوي شي بیا یو ګیم هم انسټال کړئ چې ټایپنګ مو ورسره سم شي.